رور جان راکښته شه رزیله د څه وخت راهیسې چې مې ته راوستلې د هغه وایه چې وسې در سمومه څه وخت یې را سمه د دې ذمهواره زه نه یم که پر ما باور نه لرې نو زما 50,040 روپۍ راکړه او ما ته جواب راکړه 50,040 روپۍ د چیش ده د دغه د خرابېدو د دې د خرابېدو ده نه د دغه ټوله سامان د راخلاصولو ده پوه شوې که یا چا درته وویل چې خلاصه کړه چا درته وویل وګوره واجب ورېدل دا اوس زما غلطي ده یا وروره زما غلطي ده یا زما غلطي ده ګورئ جنجال مه سره کوئ ناکي خلک پر ځان مه خندوئ یو دا غضب دی بل تاسې دواړه غضب یاست تورته وګوره داسې خلکو ته موږ راسوکاري ورکوو ناکه په ناکه څه چې وسوه هغه خو وسوه په هره کم چې دا باید د دې ځای څخه وباسو د خدای لیوني ته وایه چې سمې کې باره مې د باندې وباسو چاته چې وویل چې لیونی څوک لیونی دی زه لیونی چاته چې وویل چې لیونی چپ سئ یو ګورئ یوه لاره سته څه شی دا پر خپل سر باندې یوسمه خدای ورور جانه دا به موږ په پیل باندې کش کو نور پورزه ناسم زغملی خبره واوره پرته له دې بله لار نسته زه ورځمه پیل راولمه جنګ مه کوئ شاباس به موږ پر چا وایو شاباس به موږ پر چا وایو تل دې وي او تل دې وي 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 راپسې سئ کوچنیانو راپسې سئ کوچي ته داسې ګورې دا فلمونه د کومه ځای څخه راوستی دا هم څه خورین تله روان کړي دي چې یو بل ځای به مو راوستلي وه یاره اوس مو ورته وګورئ څنګه کرا روان دي فلمونه داسې دا څه به وشو بیا دروئ بیا ګرځوئ اوی د ده پښې ونیسئ د ده اوی راګرځوه یاره ژر بیلک ونیسه ومبیلک ونیسه د خدای پار دې خلکو را بیا ګرځوئ ورته مسکل راکړه لوټکره را ویې ګرځوه لوټکره بې غیرته ته چیرې ولاړې دلته راسه چا ته پرېښولم داسې څه کوه ته ووایې رزل
ګلانو ژیره راوګرځوئ. یزکې زه ورته پرېوځم. پرېږده ځئ چې ما ډېر دا ایسته کوي، ژر یې ایسته کوي، ژر یې ایسته کوي. څو منډې دي؟ ایا اره کشکې لږ نور هم تیز راغلی وای، اوس به پر بل سړک وای ونه.